دوستانو تاسو ورته وګورئ ټوله کورونه چې دا سیل راغلی دی هر څه یې د ځانه سره وړي دي تباه کړي دي هېڅ چا تر اوسه پورې هېڅ هم نه دي راایستلي حتی انسانان حکومت څخه مننه کوو چې د شپې راغلي دي حکومت خلک راغلي وو خلک د سیل له وبسل خلکو سره عملیات وکړل او دلته نن سهار هم راغلي پوښتنه یې وکړله خو د حکومت یوه خبره پورته ده مسؤلینو باندې خیریه بنسټونو باندې په نورو دوستانو باندې مسلمانانو ورونو باندې موږ غږ کوو چې دغه مظلومو خلکو سره کومک وکوي ځکه چې خلک ډېر زیات په مشکلاتو کې دي هېڅ څه د غرمې دپاره خوراک نه لري همدغه شان د شپې تېرولو دپاره د سیل خطر ده بیا خو وخت نه لري دوستانو تاسو ورته وګورئ تاسو راځئ بیا خواته تاسو ورته وګورئ خواته دوستان خدای پاک دې فضل کوي دوستانو خدای دې رحم کوي ټول شیانو پته ده ټول باندې شوی دی من طرف جنوب ارباش نازل ناسي من طرف نشان بده راځئ دوستانو چې مخکې ویله چې ویر و اندېښنه وجود لري چې د تلفاتو تعداد ډېر زیات سي ځکه چې تر اوسه پورې هېڅ نه غذایي مواد نه غیر غذایي مواد نه د کور وسایل او تجهیزات دا دغه کړي دي راایستلي دي او یعنې بیخي چې دلته سړی راسي روحي شکنجه ذهني شکنجه ویني چې دا ورته ټول کالي لاندې شوي تقریبا د دې ولسوالۍ 90% یا 80% کورونه د جناب سلام صاحب بخیبین خطر ده د ټولو خیریه بنسټونو څخه د ټولو خیرو خلکو څخه او د نړیوال ټولنې څخه به ډېر درنښت سره هیله کوو چې هر څه عاجل اول خیمې راواستئ تر څو ته موږ پر لوړه باندې دوی ته یو کمپ جوړ کړو د هغه څخه وروسته به بیا د نورو موادو رسیدګۍ بیا وروسته وکړو د پیلان د ټولو څخه هیله کوم دوستانو ویډیو هم د مرستې لاسنیوي په خاطر سره شیر کړي تر څو خیمې ژر راورسېږي دلته زموږ خویندې ټوله پر سره ډاګ باندې ناستې دي ماشومان ټول هم تر اوسه پورې د ویرې په حالات کې دي ټوله ژاړي سره هیله کومه دوستان تاسو ورته وګورئ دوستانو اوس